او چې کله خوف خدا نو بیا زما عزتمند انسان شتر به مهار دی بیا چې د سخو هغه کوي. تاسو ولیدل ابل اورز چې په کوټه کې یو انسان د پیغمبر علی السلام په ناموس باندې چې کوم دی زبان درازي کوي، هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې داسې ګستاخانه الفاظ وای چې هغه نه د اوریدو دی او نه د ویلو دی. زما عزتمند دی کافر نو دی دغه نمخ کې چرتا د کافرانو په کورنۍ کې نو پیدا، دا د مسلمانانو په کورنۍ کې او بلکې غټه ګیره هم پریخي ده، لیکن چې خوف خدا نه او زما عزتمندو نو هغه د پیغمبر علی السلام غونته لوی هستی معاف نکړه او هغه الفاظ وی چې هغه د ویلو او د اوریدلو نه دي زما عزتمندو. لیکن د ختم نبوت پتنګان ختم نه دي، ورځ لا تیر نه ده او داغه په کور باندې چې کوم دی د کوټي هغه عظیم مسلمانان چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې خپل ځانونه میدان ته وغورځول، داغه په کور باندې ورځي او پولیس راځي او هغه په خپل تحویل کې اخلي او جیل ته بوزي. لیکن دته دا پته نه و چې د عوامو نه به زو خلاص کم، التم یو مرد مجاهد به پیدا کیږي، د هغه یو پولیس را لګي او التپاغه جیل کې دنه مرداري. الله پاک الحمدلله د داسې نجسو خلقو نه دا دنیا چې کوم دی پاکه ساتي او په هر وخت کې یو پتنګ الله رب ذوالجلال چې کوم دی په مقدس مکه باندې ساتي. بهرحال زما عزتمند دا ولي وشوه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غونته عظیمه هستی د پلیتی خلینه محفوظه ولي ونشوه. زما عزتمند خوف خدا د پزړه کې نو، کله چې د انسان پزړه کې د الله پاک یره نه بیا د شتر به مهار دی سچي غواړي اغا بیا کوي. الله رب ذوالجلال دی مونږ ته خوف خدا په کامل طریقې باندې نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.